لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د مالي جوید طب لوی ریاست په ټول هیواد کې د صحي خدماتو د عرضې مسؤلیت په اړه لري. که لږ نور هم ساده کړو، د افغانستان صحي سیستم د درې برخو نه جوړ شوی چې لومړني صحي مراقبتونه دي، ثانوي صحي مراقبتونه دي او ثالثي صحي مراقبتونه دي. د مالي جوید طب لوی ریاست د ثانوي او ثالثي صحي مراقبتونو د عرضه کولو مسؤلیت په غاړه لري. دغه خدمات د هیواد د ولسوالیو په سطح روغتونونو کې، په ولایتي روغتونونو کې، په حوزوي روغتونونو کې او بل اخره په مرکزي روغتونونو کې هیوادوالو ته وړاندې کیږي. موږ چې کوم پرمختګونه په دې تیر 4-5 کالو کې کړي، لنیکه مرغه موږ په دې توانېدلي یو چې اوس د ولسوالیو په سطح په هر ولسوالۍ کې یو د ولسوالیو په سطح د روغتون د جوړېدو په طرحه باندې کار روان دی. اوس دا عملاً په دې کار شروع شوی دی. لنیکه مرغه تر 50 روغتونونه اوس عملاً په کار روان دی، اوس جوړېږي. یعنې موږ غواړو چې خدمات بالخصوص ثانوي خدمات د روغتونونو خدمات ولسوالیو ته وغځوو. په تېرو وختونو کې په ټول هیواد کې 93 د ولسوالیو روغتونونه اوس لنیکه مرغه به 50 باندې عملاً کار روان دی او دا به د ټول هیواد چې تقریبا د 400 شاوخوا ولسوالۍ دي، دغه ټول ولسوالیو کې به یو د ولسوالیو د سطحي روغتون جوړېږي چې په دې کې به ثانوي خدمات کېږي او بیا به هیوادوال دې ته نه اړ کېږي چې د خپلو عادي ناروغیو د درملنې دپاره ولایتونو ته یا حوزو ته او یا مرکز ته دغه وکړي. دا یو لوی پرمختګ دی او په دې باندې عملاً کار شروع شوی دی. مهمه موضوع دا ده چې لکه موږ تاسو پوهیږو نفوس ورځ تر بلې په ډېرېدو دی، همدارنګه هیواد ته زیات مهاجرین راغلل. دا دې سبب شو چې د هیواد نفوس هم په ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. صحي خدمات هم پراخوالي ته ضرورت لري. موږ موجوده کوم ولایتي روغتونونه چې دي په دې باندې په هغه د دوه موجوده ظرفیت باندې مې یو کتنه وکړه او د دې د توسعې دپاره مې یو طرحه جوړه کړه او بالاخره هغه روغتونونه د اکثره روغتونونه حتی چې د دغه په ظرفیت په حساب او د 2 چنده ظرفیت د ولایتي روغتونونو زیات شوی دی. او همدارنګه په دې باندې هم کار کوو چې تر څو نظر نفوس مطابق او د خلکو د ضرورت د اړتیاو مطابق دغه خدمات نور هم زیات کړو. حوزوي روغتونونه هم په همدې ډول باندې د دوی ظرفیت زیات شوی دی د بسترونو په حساب باندې. د دې په څنګ کې کوالټي ته راشو یا کیفیت ته راشو. د دوی کیفیت لکه څنګه چې په 2003 کال کې د EPHS په نوم باندې کوم پکیج چې دی په هغې کې چې دا خدمات تعریف شوي، هغې کې دا خدمات محدود وو. لنیکه مرغه موږ په یو بله طرحه باندې کار کړی دی او هغه اوس عملاً جریان لري. په دغې طرحه کې دغه کوم خدمات چې په ولایاتو کې دي، په ولسوالیو کې دي، په مرکز کې دي، په حوزو کې دي، د دوی په توسعه او د دوی په تخصصي کېدو باندې کار کړی دی چې لنیکه مرغه په دې باندې عملاً کار مو شروع دی او زیاتو روغتونونو کې دا کار شوی دی چې هلته نوي تخصصي څانګې پیدا شوي دي. بلکې په ډول مثلا پخوا به په ولایتي روغتونونو کې هغه عمومي ناروغان تداوي کېدل، کوم ناروغان لکه مثلا د سترګو ناروغان چې به وي، عصبي ناروغان چې به وي، یا به مثلا د ګردو او دا به مجبور چې نورو حوزو ته لاړ شي او یا مرکز ته لاړ شي. دا په دې پکیج کې دا واضح تعریف شوی دی چې دا خدمات به مرکز د ولایاتو ته ځي او د ولایاتو په مرکزي روغتونونو کې به اجرا کېږي. په دې باندې عملاً کار هم شروع شوی دی او په زیات روغتونونو کې تغیرات هم راغلي. په مرکزي روغتونونو کې هم موږ تاسو ګورو، هم په ظرفیت کې او په د دوی په هغه توسعه کې د بسترونو. مثلا موږ په دې 3-4 کالو کې توانېدلي یو چې 400 شاوخوا په بسترو په اندازه باندې په مرکز کې موږ بسترونه زیات کړو. ښه بېلګه موږ شیخ زاید ویلی شو، 4 کاله د مخه دا روغتون چې 50 بستره اوس 180 بستره دی. د دې دپاره اضافي ساختمانونه جوړ شوی دی. همدغسې ټول روغتونونو کې دغه راغلی دی، د بسترونو په تعداد کې زیاتوالی راغلی دی. دې په څنګ کې په خدماتو کې هم زیاتوالی راغلی چې هغې باندې به هم بیا خبرې سره وکړو. اصلا موضوع دا ده چې یو تخصصي موضوع ده، یو فوق تخصصي ده. تخصصي خو همدغه عادي تخصصي ناروغۍ دي چې زموږ او ستاسو روغتونونو ته راځي او له نیکه مرغه په ټول هیواد کې د تخصصي درملنو د ناروغیو د درملنې وړتیا موجوده ده. مثلا ولایتي روغتونونه د اطفالو عادي ناروغۍ، تخصصي ناروغۍ تداوي کوي، د ولادت نسایي تداوي کوي، د جراحي ډېر ښه مراکز لرو او ډېر ښه عملیاتونه او ډېر ښه خدمات کېږي. همدارنګه د داخلي هم چنان. موږ یو شی چې ډېر مهم دی هغه فوق تخصصي دی، په دې معنا چې که چېرته موږ خپل صحي مهاجرتونو ته وګورو چې زموږ د هیواد نه خلک نورو هیوادونو ته د صحي مهاجرتونو لپاره د څه شي د وجې ځي، هغه فوق تخصصي خدمات دي. مثلا هغې کې موږ کینسر ویلی شو، هغې کې موږ قلبي ویلی شو، موږ جراحي اعصاب ویلی شو، داخلي اعصاب ویلی شو، هغې کې موږ د ګردو مشکلات ویلی شو چې دا فوق تخصصي خدمات دي. دا زموږ د صحي سیستم کمزوري نقطې دي او وي او په دې باندې اوس له نیکه مرغه موږ کار شروع کړی تر څو دغه خپلې منفي نقطې او یا کمزوري نقطې چې دا زموږ په سیستم کې موجود دي دا مشکل حل کړو او بالاخره هغې
اهداف ته ځان ورسوو چې په ځان بسیا او ټول هغه خدمات چې هیوادوالو ته ضرورت لري په خپل صحي سیستم کې ورته په داخل د هیواد کې وشي. په همدې موخه باندې کار روان دی. تاسو یو څو ورځې د مخه یو تقریبا 2-3 میاشتې د مخه تاسو ولیدل چې موږ په صحت طفل روغتون کې په لومړي ځل د هیواد په تاریخ کې د خلاص قلبي عملیاتونو دغه خدمات شروع کړل او دا د نیکه مرغه د کوچنیانو قلبي امراض چې زړونه سوري یا نور قلبي ولادینو مشکلات لري دلته د نیکه مرغه تداوي کیږي. همدارنګه تاسو به ډیر زر خبر شئ په همدې نږدې ورځو کې چې موږ به د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل د سرطان یو نوی روغتون افتتاح کړو او دا به هم دغه فوق تخصصي خدمات هیوادوال ته عرضه کوي. مونږ په تخصصي برخه کې لنیکه مرغه ښه ظرفیتونه لرو. لنیکه مرغه مونږ اوس هم د سلو نه زیات داسې ډاکټر صاحبان چې هغه په فوق تخصصي برخه کې زده کړې لري او په خارج او په داخل د هیواد کې هغه مونږ په د خپلو مرکزي او په حوزوي روغتونونو کې جذب کړي دي او د دې پروسه روانه ده. د دې لپاره حتی په انکشافي بستونو کې چې لږ معاشات یې زیات دي هغه بستونه معتمده کړي دي او داسې پلان لرو چې دغه خلک مونږ خپل روغتونونو ته راولو او تر یو حده په دې باندې توانېدلي او دا پروسه روانه ده. د دې نه هدف دا دی چې دا هغه څوک چې په خارج د هیواد کې زده کړې کړي دي هغه به په داخل د هیواد کې زمونږ او ستاسو مرکزي روغتونونو ته راځي، حوزوي روغتونونو ته به راځي. په دې باندې به مونږ او تاسو نوي زلمیان زمونږ او ستاسو یا ځوانان چې هغه په طبي برخه کې زده کړې کوي همدو به ورباندې روزو او بالاخره به دغه فوق تخصصي خدمات په خپله په داخل د هیواد کې د دغه هغه ظرفیتونه پیدا کوو او دغسې به یو سیستم جوړوو چې نوي ظرفیتونه هم دا خلک مونږ ته وروځي. په همدې موخه باندې دغسې طرحې جوړې شوي دي، عملي کارونه روان دي. له شکه پرته نوي ډاکټران زموږ او ستاسو د ټولنې آینده ده او دا صحي سیستم په همدو باندې ولاړ دی، د ځوانه انرژي ده. نو یو د عامې روغتیا وزارت د مسؤلیتونو هم دا دی چې دغه ځوان ډاکټرانو ته وظیفې پیدا کړي، کار پیدا کړي او بالاخره د خلکو د خدمت دپاره یې وګماري. له نیکه مرغه مونږ لکه مخکې چې مونږ ورته اشاره وکړه چې مونږ په هیواد کې د 313 نوي روغتونونو د ایجاد تصمیم لرو او په هغې کې دا د عملاً 50 تقریبا خدمات ته آماده دي چې اوس خدمات دې شروع شي. په هر روغتون کې کم تر کمه 15 نه حتی لا د دې نه ډېر ډاکټرانو ته ضرورت دی. که دا مونږ حساب دومره ډاکټرانو ته مونږ ضرورت لرو چې دا فقط هم دغه نوي ډاکټر صاحبانو ته او هغه ډاکټر صاحبانو ته چې بیکار دي هغو ته ډېره ښه زمینه د کار ده او هم هیوادوالو ته چې تر څو صحي خدمات دوی ته ورسېږي. نو انشاءالله ځوانان دې په دې کې تشویش نه کوي. دغه روغتونونو جوړېدو سره مونږ ډېر کافي ظرفیت ته ضرورت لرو. علاوه د دې لکه مخکې چې مونږ اشاره وکړو چې مونږ په فوق تخصصي برخه کې د توسعې پلان لرو او عملاً په دې باندې کار شروع کړی. دا خو عام خلک نشي کولی، دا ډاکټر صاحبانو ته ضرورت دی، د فوق تخصصي ډاکټر صاحبانو ته ضرورت دی، صحي کارمندانو ته چې دې کې نرسان راځي، فارماسیستان راځي، دا نور صحي کارمندان ټول ته ضرورت دی. دا به راځي او خپل صحي سیستم کې به مونږ سره کار کوي په ګډه. صحي تاجران هم زموږ او ستاسو د صحي سیستم راتلونکی دی، آینده ده. دا دې زموږ مسؤلیت دی چې دا خلک وروزو، ښه په اسانه ډول یې وروزو او بالاخره دې ته یې اماده کړو چې تر څو راتلونکي په همدغه روغتونونو کې خدمات هیوادوالو ته وړاندې کړي. په همدې موخه باندې د عامې روغتیا وزارت د مقام په هدایت باندې د هیواد په مرکز او ولایتي روغتونونو کې د سټاژ پروګرامونه شروع شوي دي. دا 2-3 کاله کېږي چې دلته روان دي. په ولایاتو کې او په مرکز کې. په مرکز تقریبا په 22 روغتونونو کې چې هم په تخصصي کې دي هم په ثانوي او په ثالثي روغتونونو کې دا پروسه عملاً جریان لري او زموږ او ستاسو نوي ځوانان هلته روزل کېږي. هر هغه څوک چې په طبي پوهنتون کې زده کړې کوي او هغه د سټاژ دورې ته کاندي دي هغه زمونږ معیار دی. هغه چې کله راځي مهم شرط پکې دا دی چې موجوده پوهنتون باید د دوه ته سیکل شیټ ورکړي، یعنی هغه یو خاص مکتوب ورکړي یا د د سټاژ هغه سیکل شیټ چې دی هغه ورته ورکړي تر څو دا موږ ته رسما معرفي شي. یعنی هر څوک نشي کولی چې د سټاژ په نوم باندې داخل شي. نو د معیار مهم دا دی چې دا باید سټاژري، دا باید هماغه دوره د سټاژ کې او بالاخره پوهنتون د دې تصدیق وکړي او د پوهنتون د تصدیق نه وروسته بیا راشي او اماراتي روغتونونو کې سټاژ وکړي. کله چې دوی روغتون ته ځي له شکه پرته هلته موږ یو ډپارټمنټ لرو، شف د ټریننګ ورته وایي. ټول مسؤلیت د دوی په غاړه دی. شف د ټریننګ دوی ته خاص استادان ورکوي. هغه استادان دوی سره هم په عملي ډګر کې او هم په نظري برخه کې کار کوي. یو د فوکل پوینټ دوی ته په هر روغتون کې ټاکل کېږي چې د هغې فوکل پوینټ وظیفه هم دی چې د دوی هغه کم سیکل د سټاژ چې دی هغه ورته پوره کړي. دوی عملیات خانې ته بوځي، دوی واډونو ته بوځي، دوی آی سی یو ته بوځي او بالاخره دوی ته عملي او نظري زده کړې ورکړي. موږ په میاشت کې یو ځل د سټاژ دپاره سټاژران مربوطه روغتونونو ته لیږو. په مربوطه روغتونونو کې د یو میاشت سټاژ نه وروسته یو خاصه کمیټه موجوده ده، د دوی نه امتحان اخیستل کېږي.
کله چې دو په امتحان کې کامیاب شي، یعنې په دې معنا چې دو چې دا یو میاشت یا دوه یا درې میاشتې هلته څومره زده کړې کړي او هغې نه د هغه زده کړو امتحان د دونه واخیستل شي، په د دونه کامیاب شي، بالاخره دا موضوع د معالي جوي طب عمومي ریاست ته راځي او د معالي جوي طب عمومي ریاست د تایید نه وروسته مربوطه پوهنتون ته ځي. نو د دې دپاره خاص کمیټې په دغه کې شته دی په شفخانو کې چې د دو د دې زده کړو ارزونه کوي او دې په څنګ کې د طب معالي جوي د عمومي ریاست کم نظارتي ټیمونه چې دي هم د دې نه وخت په وخت باندې ارزونه کوي او هغه عمومي راپور د معالي جوي طب د عمومي ریاست سره شریکېږي. په دې برخه کې کوم نیمګړتیا موجوده وي بیا د مربوطه روغتونونو سره شریکه کېږي. له شکه پرته کله چې زموږ ستاسو خدمات زیاتېږي نو سیتاژ به هم زیاتېږي. لکه مخکې ما ویل چې مخکې یوازې موږ تخصصي برخو کې کار کوو، اوس په فوق تخصصي کې کله چې موږ په فوق تخصصي برخو کې کار شروع کوو د خیر او فوق تخصصي خدمات شروع کوو، سیتاژران د دې نه هم برخورداره کېږي چې بیا فوق تخصصي خدمات ته مراجعه وکړي.